اوس به د اوداسه سنت درته بیان کوم. پوښتنه: په اوداسه کې سنت څه شي دي؟ جواب: 15 شیان یا کارونه په اوداسه کې سنت دي. اول نیت، یعنی اوداس کوونکی بدن به دا نیت کوي چې بیا اوداسي راڅخه ایسته سي او هغه اعمال راته رواسي کوم چې بیا اوداسه نشي کېدلی. دوهم، د اوداسه په شروع کې تر بندو پوري د دواړو لاسو پریولل. دریم، د اوداسه په شروع کې بسم الله ویل. څلورم، مسواک. پنځم، 3 واره په خوله اوبه غړول. شپږم، 3 واره په پزه اوبه کشول سره د سوخ کولو. اووم، د ټوله سر مسح کول. اتم، د غوږو مسح کول. نهم، د ګوتو خلالول. لسم، د ژیړي خلالول. یولسم، د هر اندام 3 واره پریولل. دولسم، په هغه ترتیب سره اودس تازه کول کم چې په قرآن مجید کې ذکر شوی دی. یعنی اول به مخ مینځي او بیا لاسونه تر څنګلو پوري او بیا د سر مسح او بیا به پښې د بجلکو سره مینځي. 14، د لاسو او پښو په پریوللو کې به په راسته طرف شروع کوي. یعنی اول به راسته لاس مینځي بیا چپه لاس او د غرنګه اول به راسته پښه مینځي بیا چپه پښه. 14، دغه د اوداسه تازه کول به پرلپسې وي. 15، د غاړې مسح کول. محترم ورونو، په دغه 15 ذکر سوو سنتو کې علماء کرام اختلاف لري چې ځینې یې ځینو علماو په مستحباتو کې ذکر کړي دي او ځینې په سننو کې ذکر شوي دي. خو ما ټوله د سنت په نامه سره د دې دپاره ذکر کړه چې د مبتدي یا نوي زده کوونکي دپاره تکلیف پیښ نشي. خو د سنت او مستحب په مابین کې دا فرق دی چې د مستحب په کولو کې تر سنتو تاکید لږ دی.